الحمد لأهله والصلاة على أهلها. اما بعد، محترمو قدرمنو اوریدونکو، الله دې وکړي چې تاسې به ټول ښه روغ جوړ په صحت و عافیت سره هست. د صحت او د عافیت جامې به مې پر تن باندې وي. قدرمنو اوریدونکو، د روژې حفاظت درېیمه برخه ده. تاسو ټولو ته دا در معلومه ده چې دغه میاشته د نیکۍ د سیزن میاشته ده. د هر څه یو موسم وي، یو سیزن وي. د نیکۍ او د اعمالو سیزن د روژې میاشته ده. اصل خو به ټول عمر سړی نیکیانې کوي، اعمال به کوي، لیکن د روژې مبارکه میاشته یو داسې خاص حیثیت لري چې په دې کې د الله جل جلاله د طرفه څخه خصوصي رحمتونه، خصوصي پیرزوینې وي. حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شعبان یعنی د برات په اخرو ورځو کې موږ ته نصیحت وکړي. دا یې وفرمایل چې ای خلکو، په تاسو باندې یوه میاشته را روانه ده چې ډیره لویه مبارکه میاشته ده. په دې کښې یوه شپه د شب قدر ده چې د زرو میاشتو زیاته ده. الله جل جلاله د دې میاشتې روژې فرض کړي دي او د دې شپې قیام یعنی تراویح د ثواب شی ګرځولی دي. څوک چې په دغه میاشته کې په یوه نیکي سره د الله جل جلاله نزدېکت حاصله کړي، هغه داسې دي لکه چې په غیر رمضان یعنی د روژې څخه بغیر په نورو ورځو کې چې یو فرض ادا کړي. یعنی نفل په دا میاشته کې په فرضو دي چې په نورو ورځو کې په فرض کولو کم ثواب ملاویږي، په دغه میاشته کې الله جل جلاله هغه ثواب تاته پر نفلو درکوي. او څوک چې په روژه کې یو فرض ادا کړي، هغه داسې دی لکه د روژې څخه مخکې یا د روژې څخه علاوه 80 فرض ادا کړي. یعنی د روژې څخه په دا نورو ورځو شپو کې چې په 80 فرضو تاته کم ثواب ملاویږي، هغه به په روژه کې پر یو تاته ملاویږي. دا میاشته د صبر ده او د صبر بدله جنت دی. او دا میاشته د خلکو سره د غمخواري کولو ده. په دې میاشته کې د مؤمن رزق زیاتول کیږي. څوک چې د یو روژهدار روژه ماتې ورکړي، نو د هغه دپاره به د ګناهونو معاف کېدل وي، د اور څخه به د خلاصۍ سبب ګرځي، او د هغه روژهدار د ثواب رنګه به ودته الله ثواب ورکوي. خو د هغو په ثواب کې به څه کمی نه راځي. صحابه رضی الله عنهم اجمعین عرض ورته وکړو چې د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، موږ کې خو داسې کسان شته چې هغه د دې طاقت نه لري چې بل چاته روژه ماتې ورکړي. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایله چې دا ضروري نه ده چې ته په مړه ګېډه په هغه باندې وخورې. دا ثواب خو الله جل جلاله پر یوه خورما هم تاته درکوي، په یو ګیلاس اوبو یې هم تاته درکوي، په یو غړپ شلومبو یې هم تاته درکوي. دا یو داسې میاشته ده چې د دې اوله حصه د الله جل جلاله رحمت دی، او منځنۍ حصه یې مغفرت دی، او آخري حصه یې د اور څخه د ازادي ده. څوک چې په دغه میاشته کې د خپل غلام او خادم بوج سپک کړي، الله جل جلاله به د هغه مغفرت وفرمایي او د اور څخه به ازادي ورکړي. او د څلورو شانو په دې کې میاشته کې ډیروالی کوي چې په هغه کې 2 شان د الله د رضا دپاره دي، او 2 شان داسې دي چې د هغه بغیر ستاسې خلاصی نشته. اول 2 چې په هغه تاسې خپل رب راضي کړي، هغه د کلمې طیبې او د استغفار ډیروالی. او نور 2 دا دی چې د جنت طلب کوي او د اور یعنی د دوزخ څخه پناه غواړي. څوک چې په چا روژهدار باندې اوبه وڅکي، الله جل جلاله به د قیامت په ورځ زما د حوض نه په هغه داسې اوبه وڅکي، داسې اوبه به په وڅښي چې د هغه څه وروسته به بیا د جنت د داخلېدو پورې دی نه تږی کېږي. عزتمنو، دا هغه تفصیلي حدیث دی چې کوم شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوي رحمه الله په خپل شهره افاق کتاب فضل اعمال کې راخستی. د دې حدیث نه یو څو خبرې معلومیږي. اول دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې اهتمام کول چې د برات یعنی د شعبان په وروستنۍ ورځو کې و خلکو ته واعظ او نصیحت وفرمایي. خلک یې په دې خبر کړله چې د روژې مبارکې میاشته یوه لحظه هم په غفلت کې د څه تېره نسي. یعنی د دغه میاشتې د هر غړي، د هر منټ، د هر ساعت به خیال ساتي چې چیرې په غفلت کې د څه تېره نسي. بیا په دغه نصیحت کې د ټولې میاشتې د فضیلت بیانولو څخه وروسته یو څو ضروري خبرو ته په خصوصیت سره خلک متوجه کړل. د ټولو څه اول شب قدر ته توجه راواړوله د خلکو. دا په حقیقت کې ډیره اهمه شپه ده، ډیره فضیلت والا شپه ده. انشاءالله تعالی په مخکو خپرونو کې به پر دې باندې تفصیلي ویناوې کوو. د دې څه وروسته ارشاد وفرمایي چې الله جل جلاله د دې روژې فرض کړي دي او د دې قیام یعنی تراویح سنت ګرځولې دي. نو د دې څه دا معلومه شوله چې د تراویح ارشاد هم په خپل الله جل جلاله له طرفه دی. دا په کومو روایتونو کې چې نبی علیه الصلاة والسلام
خپل ځان ته د دې نسبت کړی دي د هغه څه مراد تاکید او پوخوالی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې پوخوالی ډیر کاوه. د دغه وجه سره د ټولو امامانو په دې باندې د سنت کېدو اتفاق دي. حضرت مولانا شاه عبدالحق صاحب محدث دهلوي رحمه الله په ما ثبت بسنت نامه کتاب چې د فقه د بعضو کتابونو سره نقل کړی دي که چیرې د یو ښار خلک تراویح پرېږدي نو بادشاه وخته پکار ده چې د هغه سره جنګ وکړي. دلته د دې خبرې هم خیال ساتل ضروري دي. ځینې کسانو دا ګڼلې ده چې په 15 ورځې یا داسې په نور څو ورځو کې په یو مسجد کې په تراویح کې قرآن شریف ختم کړي نو بس بیا د دې چټي سو نورې تراویح به نه کوي. د قرآن مجید په تراویح کې اوریدل دا ځان ته یو سنت دی او تراویح د اخر شپې پرې کول دا ځان ته یو سنت. ډیر امامان په 28م یا په 25م باندې تراویح ختم کړي. دا لم ترکی تراویح هغه ته پکار دا ده چې دا نکي ختمي ځکه چې روژه وي د روژې سره به تراویح سنت وي. که چیرې یو سړی د روژې د میاشتې یوه تراویح قضا کړي بیا د اختر څخه وروسته د دا بلې روژې پرې نفلونه کوي لا به هم د دغه یوې تراویح ځای ونه نیسي. نو پکار دا ده چې امام هم دا خلکو ته ترغیب ورکړي چې دا تراویح پرې نږدي بلکې در 8 ساعته تراویح کوي در کمه ساعته پرې چې روژه وي. ډېر کسان داسې وي د قرآن مجید د تراویح څخه ځان کاشي. اول خو کوشش دا دی دا یوه میاشته د پر ځان باندې تکلیف راوله خواري راوله د قرآن مجید د حفظ تراویح وکړه. تا ته در معلومه ده چې الله جل جلاله به څومره نیکیانې تا ته پر دې باندې درکوي چې یار قرآن وي بیا په لمانځه کې وي چې د دې حساب سره به کمپیوټر هم عاجزه وي مشین به هم عاجزه وي چې الله جل جلاله پر دې تا ته څومره نیکي درکوي. لکه 80 قرآن چې ختم کې په لمانځه کې ځکه یو عمل په 80 دی نو په دې کې سستي نه ده کول پکار. بعضې خو بیا ډېر داسې وي چې په تراویح کوي خو هلته چې کله امام قرات شروع کړي بس دی ناس چې کله امام رکوع ته ځي نو دی رامنډه کې جرجر د امام سره شامل سي. دا ډېره نقصاني خبره ده عزتمنو. د اوله سره د امام سره نیت تړه پر لمانځه درېږه پر تراویح درېږه ځان شاته مه کوه. ډېر خو بیا داسې وي د قرآن شریف تراویح خو پرېږده د علم ترکي تراویح هم نه کوي لمونځ وکړي بس به وسي ولاړ سي هلته د مسجد سره ځای نږدې ناستې ګپې او بنډارونه کوي مسجد ته به هم اواز راځي. څومره سخته د محرومۍ خبره ده څومره سخته د بدبختي او د بدنصیبۍ خبره ده چې په مسجد کې تراویح شروع دي او دوی د بندې ناست. ځینې بیا داسې کوي چې هغه تراویح نه وي تیار جنګ وي بس پورته سه کښته سه پورته سه کښته سه. یو عالم خبره کوله ورځي مسجد ته ورغلم داسې دوړې پکې ګرځېدې ولماس چې دا څه سوي دي هغه دلته تراویح سوي په قراره هسې ځان مه خلاصوه. تراویح یو عبادت دی چې څومره په ښه طریقه سره کوې هغومره به تا ته ثواب وي. د ارکانو د خیال ساتلو سره په ښه انداز کې تراویح وکړه. هسې نه چې پورته سه کښته سه پورته سه کښته. زموږ یو مولوي صاحب دی زموږ ملګری دی دی څه په غوښه زیات دی هغه ویل ما یې ځای تراویح کولې خلک په ولاړې ستړي سي زه ډېر په پورته په کښته کېدو ستړی شوم. یو بل څوک واقعه بیانوي چې په یو مسجد کې ما تراویح ورکولې نو اوله ورځ مې ښه په ترتیب او په طریقه سره ورکړې هغه خلکو راته ویل چې دا څنګه وځنډېدې څه چابک کړم. ولآخر چې به ما سلام ګرځاوه چې ومې وکتل د دوی به لنګوټې په غاړه کې ولې در اخره پرې لنګوټې لا نه راپسې وتړل. ګوره دا خدا نه خسته هسې نه چې نور تکلیف راته ورسېږي په داسې تراویح کولو سره. ښه په وسعت طریقه په اسانه طریقه چې هر څومره په سوکه سره وکړې د 1 غنټې زیات ټیم نه لګېږي. نو ولې نه که هسې داسې ځان خلاصوي. دا عبادت په شکل کوه د عادت په شکل یې مه کوه. هسې ځان مه ځې خلاصوه. د عباداتو څخه به ځان نه خلاصوي په عباداتو به ځان خلاصوي. عبادت داسې کوه چې ته په هغه باندې ځان خلاص کړه داسې نه چې ته د عباداتو څخه د تراویح څخه ځان خلاصوي. او د چا څخه په مسجد کې تراویح تېرې سوې نو د دې دا مقصد نه دی چې ته اوس تراویح مه کوه په کور کې وکړه د ځان سره وکړه د ځان سره هم تراویح کولی سي کم سے کم که د مسجد تراویح د څه تېرې سي کور خو د ځان سره کولی سي پر 11 بجې وکړه پر 12 بجې وکړه. دا یو موقع د الله درکړې ده ګټه ځینې واخله. او زنانو ته هم په خاص توګه وایم چې تاسې هم د تراویح اهتمام کوئ. ډېرې زنانه وي داسې وي تراویح نه کوي زما نه دي زده. تراویح څه زده کړه غواړي لکه څنګه چې نور لمونځ کوي هغه دا هم بس 2 رکعاته تراویح بس مخ مې په لور د کعبې شریفې الله اکبر. بلکې که دا په خوله نه وایي هسې ودرېږې په زړه کې ستا د تراویح نیت بس الله اکبر وکړه 2 رکعاته کوه باکس سره کښېږده بس یوه وتلې را اړوه چې 2 رکعاته پوره کوي پر 4 رکعاته لږ ساعت کښېنه بس ذکر کوه. 3 کلمه وای یا اوله کلمه وای یا سبحان الله الحمدلله الله اکبر وای بس بیا ولاړس دا نور تراویح وکړه. کارونو څخه فارغ شوې ماشومان دي بیده کله خپل تراویح وکړه.
بلکې په دغه کور کې پیغلانې وي هغه تراویح نه کوي. تراویح د سپین سرو کار خو نه دی، دا هرې زنانې ته پکار ده چې وایي هغه پیغلانې چې په کورونو کې ناستې هغه ته خو دومره کارونه نه وي، هغه کارونه نه کوي. نور کوشنیان بیدوي که نور کارونه کوي، ته خو تراویح کوه، نفلونه کوه. ځکه ډېر داسې فرایضو کې کمی راغلی وي، کله قضا سوي وي، کله په صحیح توګه نه وي سوي، هغه کمی الله جل جلاله د قیامت په ورځ په نفلونو پوره کوي. چې کله په لمانځو کې کمی راسي الله پوښتنه کوي چې وګورئ نوافل یې کړي دي که نه دي کړي، نفلونه یې کړي دي او که نه دي کړي. د نور نفلونو اهتمام ورسره کوه. تاسې د مخکنۍ زنانو په حال ځان خبر کړئ چې هغه څومره د خپل ژوند د خپل وختونه په عباداتو کې تېروله. د حضرت بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها په باره کې راځي چې یو شپه د ژمي شپه هغه اوږده شپه وه، د 2 رکعاتو نفل نیت یې وتاړئ چې کله سلام ګرځاوي د سهار وخت داخله سو، بیا ویل چې یا الله دا شپې دومره کوچنۍ سولې دومره کوچنۍ سولې چې زه 2 رکعاته نفل نسم پکې کولی، 2 رکعاته نفل کې دومره وخت تېراوه. د حضرت رابعه بصري رحمت الله علیها په عقله راځي چې هغې به د شپې غسل وکړي، ښایسته کالي به واغوستل، ښایسته جامې به واچولې، راله خپل خاوند ته به وویله چې تا ته زما ضرورت شته او که نشته. چې کله به خاوند ورته وویل چې ضرورت نشته، نو بیا به ورته وویل چې اوس نو ماته اجازه راکړه چې زه د خپل رب سره دا شپه په رابطه کې تېره کړم. خاوند به اجازت ورکړي، بیا به در سهار د خپل رب سره په رابطه کړي وه، نفلونه به کول، عبادت به کوه. د دې خاوند په ځواني کې وفات سو، نو چې کله خاوند وفات سو نو د داسې زنانې سره به چا واده نه کاوه. نو د هغه وخت امام حسن بصري رحمه الله چې د وخت ولی و، د وخت مفسر و، محدث و، په خپل امام حسن بصري رحمه الله دې ته رالی د نکاح پیغام یې ورکړي چې رابعې زما سره واده وکړه، او دا د ځان لپاره لوی نیکبختي او خوشقسمتي بلله چې رابعه زما سره واده وکړي. چې کله د نکاح کولو پیغام ورکړي نو دی ورته وویله چې ای امامه زما په 4 خبرو کې سوچ او فکر بند دی، او د هغه 4 خبرو جواب د څه غواړم. که چیرې ته د دې 4 خبرو جواب ماته راکړې نو زه بیا ستا سره نکاح کولو ته تیار یم، واده کولو ته تیار یم. که چیرې د دې خبرو جواب ماته را نه کړې نو زه د هغه 4 خبرو په غم اخته یم. په الله مې دې قسم مې چې نه په نکاح پوهېږم نه په بل څه پوهېږم. امام حسن بصري رحمه الله ورته وفرمایله چې هغه څنګه خبرې؟ دی ورته وویله اول مې په دې کې ډېر سوچ بند دی چې کله د قیامت په ورځ عملنامې ورکول کېږي نو زما عملنامه به په راسته لاس راکړي که به په چپ لاس راکړي. حسن بصري رحمه الله ورته وفرمایله چې د دې علم خو ماته نسته. نو دی ورته وویله د دویمې پوښتنې په کومه ورځ چې اعمال وزن کېږي تلل کېږي نو زما به د نیکۍ پله درنه وي او که به د بدۍ پله درنه وي. هغه ورته وویل چې د دې جواب هم نسته راسره. درېیمه دا پوښتنه ځینې وکړله چې په کومه ورځ چې خلک پر پل صراط تېرېږي آیا زه به پر پل صراط باندې تېره سم او که به په دوژخ کې وولېږم؟ ده ورته وویله چې د دې جواب هم نسته راسره. څلورم مې دا ورته وویله چې نو بیا دا راته ووایه چې زما قسمت به په جنتیانو کې لیکلی وي او که به په دوژخیانو کې لیکلی وي. امام حسن بصري رحمه الله ورته وفرمایله چې د دې جواب خو هم زما سره نسته. نو دی بیا ورته وویله چې ای د وخت امامه په الله مې دې قسم وي چې په دغه 4 خبرو کې داسې مشغوله یم او داسې فکرمنده یم چې نه په ورځ پوهېږم او نه په شپه پوهېږم. ای د وخت امامه نو زه به ستا په واده ستا په نکاح ستا په رشته څنګه پوه سم؟ نو زه څنګه ستا سره واده وکړم؟ نو امام حسن بصري رحمه الله بیرته ځینې ولاړې نکاح ورسره ونه کړل. نو اوس به هغه بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه رابعه بصري رحمه الله څومره خوشحاله وي، هغه زنانې به څومره د الله سره راضي وي چې هغو په دنیا کې پر ځان تکلیف تیر کړي، شپې په عباداتو کې تېرې کړي، ورځې په روژه کې تېره کړه، د الله جل جلاله عبادتونه مې کول. نو پکار دی چې تاسې زنانه هم که نور نه وي دغه تراویح خو وکړي، اشراق اوابین څاښ خو وکړي، نو ستاسې به هم بیا دنیا و آخرت روښانه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روژې او د تراویح د ذکر کولو څخه وروسته د عام فرضو او د نفلي عبادتونو د اهتمام کولو طرف ته هم توجه راوګرځوله چې په دې میاشته کښې یو نفل د نورو میاشتو د فرضو برابر دی او د دې میاشتې یو فرض ثواب د نورو میاشتو د 80 فرضو برابر. دومره فضیلت عزتمن خو زموږ د دین سره شوق نسته، د اعمالو د عباداتو کولو شوق نسته. سره که اوس یو دنیاوي پیکج راسي یو ځای غوړي وړه په یو دوکان کې در بل دوکان 200-300 ارزانه سي، داسې لیند به ورته ولاړ هر یو به داسې کوشش کوي چې ژر ژر رانیسي. لیکن دلته الله جل جلاله دومره رحم کړی دی، دومره پر تا مهرباني کړې ده چې ستا نفل د فرضو برابر کوي او ستا فرض د 80 درجې نور زیات لوړوي. لیکن موږ تاسې هېڅ خیال نه ساتو.
تاسې راسئ چې موږ خپل عباداتو طرف ته متوجه سو. لږ د فکر کولو ضرورت دی چې په دغه مبارکه میاشت کې موږ د فرایضو څومره اهتمام کوو. فرایض زموږ د په څه حال کې وي چې د پیشنمي د کولو څخه وروسته بیده سي، نو اکثره کسان چې په کومو علاقو کې د سهار لمونځ ناوخته کیږي هغه خو بیده سي یا هلته د ځان سره لمونځ وکړي. چې بیده سي هغه نو بیا پیشنمي یې کړې وي، نس یې ډک وي، بیا لمانځه ته راپورته کېدلی سي، بس بیده اوسي. نو امامانو ته هم دا پکار ده چې په روژې مبارکې په میاشته کې د سهار لمونځ وختي وکړي، چې څنګه وخت داخله سو لږ وخت یې ورکړي او بیا دې لمونځ کوي. دا زموږ مذهب هم دی. زموږ مذهب چې کوم دی هغه د کثرت تابع دی، چې په کوم وخت کې خلک ډیر په جماعت کې شریکېدلی سي هغه وخت کې جماعت ته راوړي. اسې نه چې دغه خلکو ټوله شپه ولې وي. اول خو دوی غلط کار کړی دی چې شپه یې په ګپو شپو ولیده. موږ په دویمه برخه کې پر دې تفصیلي وغږېدله او دلته بیا موږ هم ورته خشمېدلي یو چې ولې نو دوی د شپې ویښ دي، یوه لغته لا بله د دوژخ و طرف ته پسې وو. نه، لمونځ وختي کوه چې دا ټوله په جومات کې شریک سي. کم سے کم دا جومات خو ځین فوت نسی، ځین خطا نسی. په مزار حق کې لیکلي دي چې څوک بغیر د څه عذره بې جمع ځان ته لمونځ وکړي د هغه د ذمې څخه فرض ساقطه سو، فرض خو وسو لیکن دته د دې لمانځه ثواب نه میلاویږي. نو د ده دغه لمونځ بې جوماته کوه مه، په جومات سره لمونځ وکړه، وختي یې وکړه چې کله څنګه وخت داخله سو اذانونه وسول لږ ساعت وروسته جومات ودروه. یاره ټوله شپه تېره کړې ده او بیا سهار موږ هم د جومات څخه محروم پاته کړو، نو څومره سخت نقصان مې دته ورساوي او د ځان ته ورساوي. حضرت شیخ صاحب لیکي نو دغسې د نورو لمونځونو حال دی. د ماښام د جمع لمونځ خو په جماعت کې داسې ولاړ سي، اول رکعت د تکبیر اولا به څه ذکر کوي او ډېر کسان د ماخستن لمونځ د تراویح د احسان په بدله کې د وخت څخه مخکې کوي. په ډېرو علاقو کې ما لیدلی دي د ماخستن لمونځ وختي کوي او بیا تراویح خپل وخت یې وکړه. دا خو په روژه مبارک شی کې زموږ د لمونځونو حال دی چې په فرایضو کې د ټولو څه اهم فریضه ده چې د یو فرض په بدله کې مې 3 فرض ځای کړه. دا 3 خو اکثره وي، کنی د ماپښین لمونځ د غرمې په خوب کې او د مازدیګر د جماعت لمونځ د روژه ماتي دپاره په سامان اخیستلو کې قربانول په سترګو لیدل سوي دي. دغسې تاسې په نورو فرایضو په خپله غور وکړي. نو هر کله چې د فرضو دا حال دی نو د نوافلو به څه پوښتنه کوي. د اشراق او د څاښ نفل خو په خوب کې ولاړ سي. د اوابینو اهتمام به څنګه وکړي چې اوس خو لا روژه مات نه دی کړی یا روژه مات کړی دی، اوس د چاو په انتظار دی، ځکه مخکې بیا د تراویح ویره پر سر پرته ده. د تهجد وخت خو په پتو کې تیر سي یا په چکه تیر سي یا پر بورډ تیر سي یا په کرکټ یا په ټورنمنټونو کې تیر سي. دلته خو صرف دوی ډوډۍ له ځانه ورسوي چې هسې ډوډۍ وخوري، تهجد به د کومه ځای کوي. نو عزتمنو په کار دا ده چې دغه میاشته کې فرایض هم په ټینګه سره وسي، پر خپل وخت سره وسي، په جومات سره وسي، د نوافلو اهتمام وکول سي، د اشراق، د څاښ، د اوابینو، د تهجدو د هغه څه بغیر د نورو نوافلو هم اهتمام وکول سي. د دغه حدیث نوره تشریح به انشاءالله تعالی په 4مه برخه کې ستاسو سره شریکه کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. قطع الحياة بعزة وأمان. قدر منوردونکو تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب و اصلاحي بیان ته واژباست. بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان، وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثيرها